يقين. ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية. على صاحبها ألف ألف سلام وتحية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وبتلاوة القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما محترم مسلمانانو، ډیر مبارک نسبت دی و مبارک مجلس دی. قاری ظهور الله صاحب معصومانو ته قرآن ختم کړی دی. هغه سلسله کې دا مجلس او پروګرام جوړ کړی دی او موږ تاسو ټول سره ښېګړه کړې ده، همدردي ده، مینې ده، محبت دی. الله دې د دې معصومانو دا ختمونه ستاسو د دې محلې دپاره او د ټولې علاقې دپاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعه جوړه کړي او زموږ ستاسو د حاضري ناسته راتلل وینا اورېدل دا د الله پاک په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دا علماء کرام زموږ ستاسو خیرخوا دي چې دوی په مسجد مدرسه کې ماشوم ته 13 سپارې قرآن ختم کړي نو د آخري صورتونه ورته ویلی شي، دستاربندي هم کولی شي، پس سر ورته شفقت او د برکت لاس هم ایښودی شي، انعامات هم ورکولی شي او دعا هم ورته کولی شي. بیا دوی دا مجالس ولې جوړوي چې موږ تاسو ټول د الله په کور کې راجمع کړي. دا علماء کرام ډېر نوزګاره دي، مصروف خلک دي، د دوی نه وخت والی او دا پروګرام جوړ کړي د دوی مقصد سره. زما محترمو دا زموږ خیرخوا دي. دا مجلس ډېر مبارک دی. حدیث کې راځي ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن. قرآن ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلېږي. دی وخت کې په تاسو باندې خصوصا او بیا محله باندې، چمګاون باندې، علاقه باندې، په لارو کوڅو باندې د الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باران دی. دغه د رحمتونو په باران کې موږ تاسو ځان سره شامل وو. قرآن یو بنده ختم کی صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک، 70,000 فرشتي دغه کس د پاره د بخنې دعا غواړي. تاسو ټول د قرآن ختم لراغلي، وعده له خیرات لکویدل نه راغلي. تاسو ټول د پاره دی وخت کې 70,000 فرشتي د بخنې دعا غواړي. اخره کې به دعا کی کله قرآن ختم شي دعا کی امن علی دعائه 4,000 ملک، 4,000 فرشتي په دعا باندې امین وي. فمن وافق تامینه على تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا امین د فرشتو د امین سره یو ځای شو، مخکینی ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي او دعاګانې قبلي. دا مولانا قاری ظهور الله صاحب هغه مجلس جوړ کړی چې نن بس تاسو په دعا باندې په زرګونو فرشتي امین وي، په زرګونو فرشتي ستاسو د پاره د بخنې دعا غواړي. د رحمتونو باران دی. من ختم القرآن فله دعوة مستجابه. قرآن سو ختم کی دا سوال دعا قبلی. دا معصومان به دا واړه واړه لاسونه الله ته اوچتوي. دوی په دې معصومه ژبه باندې قرآن ختم کړی. د دوی د دعا په برکت به زموږ ستاسو د ټولو دعاګانې قبلي. انس ابن مالک رضی الله عنه صحابي دی، معمول به دو کور به په خپل قرآن ختم کو، اهل و عیال به را جمع کړ او بیا به رشتہ دار رو غوښتل، مجلس به جوړ کو، بیا به تاسو تاسو ته پته شته تاسو مسله را غوښتي، هغوی به لا علمي ظاهره کړه، موږ ته خو پته نه لګي. دوی به تو فرمیل ما نن قرآن ختم کړی دی. د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلېږي. نن به زه دعا غواړم، تاسو به په دعا باندې امین وایي.
امام مجاهد رحمت الله علیه مشهور تابعی تیر شوی دی خپل دور کې دوی له یو عالم را لیو دوی ته درخواست وکړه زمونږ کلی علاقه کې د قرآن د ختم مجلس دی تاسو ته د شرکت دعوت دی دوی هغه دعوت په خوشحالۍ قبول کړ او بیا عالم ته وفرمایل وی دا تاسو چې کوم عمل کوئ دا بعینه د صحابه کرامو عمل دی صحابه کرام به د قرآن په ختم را جمع کېدل دعاګانې به غوښتي په دغه غرض باندې زمونږ د علماء کرامو زمونږ د مدارس والا او بیا خصوصا ستاسو قاری صاحب ماشومان سره خواري وکړه قرآن ورته ختم ک او نن دا مجلس جوړ ک او موږ تاسو ټول په دې مجلس کې ځان سره شامل کړو الله دې د دوی دا سعی دا کوشش دا خدمت دا مهنت او دا ستړي په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او زمونږ تاسو په زړونو کې د الله پاک د دې علماء کرامو د دې مدارسو او د داسې مبارکو مجالسو قدردانی پیدا کړي زما محترمو دا کم قرآن چې د ماشومانو ختم کړ دا د الله کلام دی او دا زمون ستاسو د هدایت د لپاره الله نازل کړي کتاب دی ان هاذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قرآن به مونږ تاسو الله ترسي دا قرآن به مونږ تاسو منزل مقصود ترسي او دا قرآن به مونږ تاسو جنت ترسي ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر قرآن غټ ہادی دی د پیغمبر علیہ السلام په معجزاتو کې د ټولو نه غټه معجزه د قرآن شریف دی مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے قرآن د پیغمبر علیہ السلام په معجزاتو کې غټه معجزه ده او د پښتو یو شاعر وای چې عمل دی په کړه قرآن ستا دی زمکه سکه چې دا پورته اسمان ستا دی توري ډيري دی خسرت خالد غواړي ته خالد ابن ولید شه جهان ستا دی او بل یو شاعر هغه وای قرآن را واخله د دو جهان رڼا د پکې هم د دنیا هم د عقبا خل خلا د پکې قرآن کې هر سشتا قرآن د الله کلام دی د هدایت کتاب دی د پیغمبر علیہ السلام په معجزاتو کې غټه معجزه ده او دا قرآن به مونږ تاسو منزل مقصود ترسي دا بم هدایت ترسي دا بم جنت ترسي دا قرآن به مونږ تاسو الله ترسي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما دیر خلق د دې قرآن په وجه باندې لو چت کی عزتونه ورکی خوشالۍ ورکی کامیابی ورکی ويذو به آخرین او ډیر خلق ذلیل کی رسوائی کی شرمنده کی ناکامی کی زما محترم قرآن چې نازل شو الله د جهالت تیاری ختم کی د قرآن د نازلېدو نه مخکې په عربو کې څومره د جهالت تیاری بیت الله شریف نه غیر چا پیر 380 بوتان پراته دي په بیت الله شریف کې دنه بوتان پراته دي بربند طوافونه بکیدل خلق به بوتانو ته سجدي کولی په مطاف کې به جواری کېدا بیت الله شریف کې نجومی ناس ته خلق له پالونه ګوري ژوندې لونه بخخېلي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم د یو کس بلورو شو بل برالی خبر خونیستا لورو شو د دارنګ به تور شو د غسینه بډک شو یتوارا من القوم د قوم نه پټ شو من سوء ما بشر به دا دومره خراب आवाज را باندې وشو زه د لور پلار شو اسنه د لور رانه سوک سار له وغواړي ايمسكه ولا هون اب يدسه في التراب دا لور اوس کا ساتم نو دا بد بیزتۍ زندگی تیرو او کنه دا لور ژوندۍ خخه کم نو د پلار نه بدرنده جوړ شو او پلار بخپل ژوندۍ لور خخوله دا څومره سخت جهالت د زناورم د خپل بچو سره مینه چرګ بسې بچی رواني او سپې په حمله وکي دا چرګ د سپې مقابله کولی شي خو منډه وي د خپل بچی بچکی ځکه د بچو سره فطری محبت دي د چرګ په بچو باندې پیشو حمله وکي دا چرګ د پیشو مقابله کولی شي خو بیا منډه وي ځکه چې بچو سره مینه ده او دا فطری محبت دي جهالت دومره انتها ته رسیدلی چې د خپل بچو سره محبت ختم شوی واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت الله فرمای د دې ژوندۍ خخشوي لور ته پوس بزکم ستا ګناه سو چې دا دومره غټ ظلم در سره وشو او پلار نه د درنده جوړ شو د دې پلار نه بدی ته پوس کو پلار چې خپل لور ژوندۍ خخی زړه کې به دو چې د دې اړو ته پوس سوښتنه داوا بسو کی ماشوم له خو چې سو پړک پر کی کور تر امنډي کی وې زما پلار بتاوس برابر کی
پلار د ماشوم د پر بهترین سهاره د افلاطون دی پلار نه درنده جوړ شو د ماشوم به आवाज چاته کوي الله ډیر مینه د خپل بنده سره وې د دې ژوندۍ خخې شوی لور ته پوس بزکو دومره د جهالت یاري چې ژوندۍ لونه بخخېری او هندوان خو اسیم خپل مړی سوځي اوسم د هندستان په زوړ تهذیب کې دي چې هغه خپل مړی سوځي په عربو کې بچ مړی او شو بیا به سوځاو او د ځواني خزي خاون به مړ شو هغه ناوي ځوانه خزه به راوسته او وی به دا خبره کولی دا ډیره منحوسه ده دا سپیره ده دا بدبخته ده په ځواني کې د دې خاون مړ شو نو هغه ناوي به راوسته په ژوندینی به خاون سره په اور وسېزل دومره جهالت حد تر رسیدلی لور خور له چا په وراثت کې څه نه ورکوله اوسم ډیر خلک اسلام خزل حق نه دی ورکړي اسلام خزل نور څه ورکړي زما محترمو د اسلام نه مخکې خو د لور د سره تصور نو لور به ژوندۍ خخېده په وراثت کې لور له چا څه نه ورکوله ناوي او ځوانه خزه به د خاون سره سوځېده دومره جهالت انتها ته رسیدلی او قرآن چې کله نازل شو دا جهالت یری الله ختم کړ دا د بوتانو زمانه ختمه شو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق چرالی باطل پخپل الله ختم رڼا چراشي تیار نشي ټینګېږي پیغمبر علیہ السلام مکه مکرمه فتح کړه او ډومبني طواف کو په خو باندې تشریف فرما شو 300 بوتان پراته دي او یو بوت ته اشاره کوي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا او بوت را غرزيږي او ماتي طوافم برابر شو و چکر او 300 بوتانم ختم شو پیغمبر علیہ السلام د اوخین را کوش شو او د بیت الله شریف دروازه صحابه کرامو کله وکړه پیغمبر علیہ السلام بیت الله شریف ته نه وته چې وی قتل دي مشرکانو دوه غټ بوتان جوړ کړی یو د ابراهیم علیہ السلام په نوم بل د اسماعیل علیہ السلام په نوم او داسې کسوړی ورته سوړندې کړو په کې غشي چولې دي منجومی بناستو دغه ته پالونه قتل په غشو باندې عجیب لیکلو بعضی غشي داسې چې هغه باندې لیکل نو خالی بو او په بعضی لیکلو افعل دا کارو کا په بعضی لیکلو لا تفعل دا کار مکوه نو چې څوک به شام تتل یا به یمن تتل د تجارت د پاره یا دا واده کوم رشتہ کوم کاروبار کوم او کم کو نه کم نجومی له به پیسې ورکړي مال پالو ګور هغه با کا سوړې وړه کوله غشي برابر ک خالی غشي برابر شوې پتهونه لګی دا اورېګ بیا یې ګورم او کرو به وته چې افعل دا کارو کا وې ز خیر دی پکې لا تفعل دا کار مکوه وې د دې کار نه ځان ساته خلق له بيدا تاثر ورکو چې نعوذ بالله من ذلک په دې ځکه کې به پیغمبر علی السلام د زمانه نه مخکې ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام خلق له پالونه قتل پیغمبر علی السلام چې ابوتان او تو قتل غشي تیرا واغستل او مات کړو روي غرزول او به غبوتان مات کړل او به بار صحابه کرام را گزار کړل بیت الله شریف جارو ک پیغمبر علی السلام فرمایل ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام ډیر پاکان خلک هغه دا کار نه دی کړی دا دوی دروغ د ځان نه جوړ کړی او به چې دی دیوالون تو قتل دی مشرکانو په عجیب لیکل کړی د زمزم وبیر وغوختي او بیت الله شریف له غسل ورکدا دیوالونه صفا وینځل او به 2 رکعات د شکرانی منځوک زما محترمو د قران په نازلېدو باندې د پیغمبر اسلام په نبوت رسالت باندې الله د جهالت یری ختم کړ او جهالت دومره انتها ته رسیدلی یو ځل پیغمبر اسلام په مجلس کې تشریف فرما دي مدینه منوره کې صحابه کرام سره ناس دي مجلس کې عمر رضی الله عنه ورته فرمایل وې دا الله رسول الله را سره غټ احسانو کې تاسو یې مبعوث کړی او تاسو یې مونږ ته راولېږلې پته نه لګي مونږ خډیر په جهالت کې پراتو چې اوس به مونږ کم زی ته رسیدلی نو پیغمبر علیہ السلام ته تاسو کو وی عمر د جهالت یو قصه خوراتو کا د جهالت یو واقع خوراته بیان کا نو عمر رضی الله عنه ته فرمایل وی یو واقع بدرته د خپل کور بیان کا وی زما پلار چې د روم ته به د قاجورو تجارت کو قاجوري به اغستی او بیا به روم ته لګلی وی زما پلار کور کې یو بوت جوړ کړیو ایم د قاجورو د اډو کو نه جوړ کړیو د قاجوري د اډو کې نه دی دا می مور ټکولی او دای سمړ کړیو او د دینه مزیدار بوت جوړ کړیو دا زموږ د تجارت خو دی وی دا بکور کې دا بوت پروتو وی پلار به می چې کله سارت روم ته وته او د قجورو پیره به وړه نو بلا قجوري به چې بل ملته وړي نو ټول شپه به نو د کې د دې بوت ته په سجده باندې پروتو او د دې بوت نه به دعاګانې غوښتي چې سار زه روم ته روانم
نو د خپل الله ته به سجدي لګولې چې یو به زما د مال حفاظت کې او بل چې د تجارت کې راته ګټه ملو شي منافع راته ملو شي دا دعاګانې به ټول شپه وکړي جړاګانې به وکړي سار به مطمئنو چې بیګا مې ټول شپه عبادت کړې دي او دا د قجرو چې کوم الہ ته او زما بت ته او زما معبود دی اوس به زما مدد کوي دی به بیا په تجارت روان شو وې دا زمونږ د تجارت خو دی وې یو ځل ز کور ته رالم پلار مې کور نو مور مې کور نه وې چې رالم زه ډېر وږی شوی وې کور کې وګرځېدم خو د خوراک سره ته میلو نشو وې دا سې مې وکړه چې ابوت لورلم فتعمدت الى الاله وې زړه کې مې قصد وکړه چې دا خدای خورم دغه د قجرو دا ډوکو هغه پاوډر او دا غینه بوت جوړ شوی وې ورلم د بوت نه یو لاس را کټ کو ډیر خوند دی او کاغه مې وخوړ وې چې کله مې دا یو لاس وخوړ دغه وخت کې فتذكرت غضب ابي وې د پلار غوسه را یاد شو او خامخا به غوسه و چې د عمر رضی الله عنه پلارو نو دیم غوسه نه کو چې داغه به سمره غوسه وې ما چې پلار مې ډیر غوسه ناک دی کرالی چې زما د خدای نه د لاس وړلې چې صبر سره کوي وې ډیر پریشان شو چې اوس سو کم وې مور پسې ګرځیدم وې مور مې کور نه و چې اوس د خدای سره سو وې بارو تم زمون خوا کې د تر کور وې د تر کور ته ورلم وې مور مې هلته و وې ما چې مورې زما مدد وکړه وې راته ویل چې څه مدد دی وکړه وې ما ورته ویل چې هغه زمون کړه د قجرو نه کوم خدای جوړو دا ډوکونه او پلار مې ورته سجدي کوي هغه نه مې لاس وړلې ډېر وږی شوی ما اوس لاس نشته او پلار مې کور ته رالی او دای داسې ولید چې صبر سره کوي نو ته مې مدد وکړه څه چلو وې مور راته ویل چې وار مه خطا کوه خفه کېږم کور کې قجورې ښې ډېرې پرتې دي ځه چې کور ته ځو وې کور ته رالیو د قجرو نه مډوکي ویستل او مور مې هغه ډوکي وټکول او د هغې نه سم پوډر جوړ کړو بس زر زر هغه خدای له لاس جوړ کړ او یو مقصې برابر کړ پیغمبر علیه السلام چې دا واورېدل ویې خندل او عمر رضی الله عنه ته فرمایل اولم تکن عندکم عقول تاسو سره عقل نو چې تاسو به داسې کار کوئ چې یا به عبادت کو سجدي به متکول او کله به داغه لاس را کټ کا خوړه به عقل درکې نو عمر رضی الله عنه ورته فرمایل كانت عندنا عقول ولنا عقل خوراکیو چې عقل نه وینو موږ به روم سره تجارت کړی دا د ملکونو سره چې موږ تجارت کوو خدا عقل وکړ کماکل سړی د سلره تجارت کولی شي ملکونو سره عقل را سره خو لیکن هدایت را سره نو لم تکن عندنا هدایت را سره نو قران نو د قران پر اتلو باندې الله د جهالت تیاری ختم کړ دا غلط رسمونه رواجونه الله ختم دا یو رڼا رااله قران دا د الله کلام دی او زما محترم دا د پیغمبر اسلام په معجزاتو کې د ټول نه غټه معجزه ده او د دې قران په وجبانی ډیر خلک لوچت کړل عزتونه ورکړل خوشالۍ ورکړي کامیابی ورکړي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به اخرين او ډیر خلک الله ذلیل کړل رسوای کړل شرمنده کړل ناکام کړل زما محترمو د قران چې څوک حق ادا کوي دنیا آخرت کې به عزتونه خوشالۍ ملاوي د قران څوک حق نه ادا کوي دنیا آخرت کې به ناکام کیږي ذلیل کیږي به رسوا کیږي به شرمنده کیږي به د قران په منګ او تاسو باندې حق دی چې موږ دا قران په ناظره وایو څنګه چې تاسو ماشومان نن قران په ناظره باندې ختم کړی دا د قران په منګ او تاسو باندې لوبني حق دی د موږ معاشره کې ډیر خلک شته قران په ناظره باندې نه دی وی غم مر سره نشته ډیر جبه ملواړه د قران نه راوړي دا عذر بته د الله په عدالت کې پیش کی دا قران خو به میدان محشر ته راځي شفاعت به کی جګړه به کی جګړه منل شوی دا حدیث کې راځي القرآن شافع مشفع قرآن به د قیامت پر شفاعت کوي د شفاعت منل شوی دی د شفاعت به منل کی وما حل مصدق او قرآن به داسې دعوه کوي چې د دعوه به منل کی من جعله امامه قاده الى الجنه چا قرآن چې خپل مخ ته کې خدا قرآن به جنت ته ورسي ومن جعله خلفه ساقه الى النار چا چې قرآن شاته دا قرآن به جهنم ته ورسي القرآن حجت لك او عليك قرآن یا استاد پر حجت او یا بستا خلاف حجت او دلیل جوړي قرآن به شفاعت او جګړه کوي دا الله په عدالت کې به حاضري
نو زما محترمو په موږ تاسو د قران لومبني حق دا دی چې په ناظره قران وای او دویم حق د قران تفسیر ترجمه د حتی الوسه کوشش وکړو شپېته کاله مونږ کو د قران تفسیر ترجمه خو سکه د سوره فاتحه ترجمه ناراضي دا څومره د افسوس خبره ده د قران تعلیمات احکامات زموږ په عمل کې راشي دا موږ سره امانت دی دا مخ کی امت ته ورسو ځان سره سوچ کو د حقونه مدا کړی دي حضرت مولانا اشرف علی تانوی سے رحمه الله لیکلی دي په هر مسلمان نارینه زنانه عاقل بالغ باندې د قران د درې غټ حقونه دي په ناظره باندې ویل تفسیر ترجمه زده کول او د قران په احکاماتو عمل کول او دا پیغام نور خلکو ته رسول کدا حقونه چا دا کړی د ایمان کامل دی قران باندې د ایمان راوړی دی او کدا حقونه د ندی ادا کړو په دې کې په د باندې یو حق کم پاتې دي د ایمان ناقص دي نیمګړي زما محترم ځان سره سوچ کو دا حقونه موږ ادا کړی کا ادا کړی می خدای الله شکر ادا کو نیم دی ادا کړی زما محترم دا قاری ظهور الله صاحب چې دا پروګرام جوړ کړم دی د پاره چې موږ باندې د قران حق پاتې نشي موږ د قران حق ادا کو په خپل مدا کو په خپل زنانو باندې مدا کو په خپل بچو باندې مدا کو خپل بچو کې نیکان صالحان پیدا کو د قران حافظان عالمان پکې پیدا کو من قرأ القرآن حدیث کې راځي چې قرآن اولست فاستظهره قرآن شریف یاد ک فاحل حلاله حلال حلال غنل وحرم حرامه حرام حرام غنل ادخله الله به الجنه د دې قرآن په برکت به الله دې جنت ته داخل کی وشفاه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار او د پکور خاندان کې اغه لس پاخه جهنميان چې باغوي فیصله د جهنم شوی دا دی به شفاعت کې ځان سره به جنت ته بوزي خپل بچو کې د قران حافظان پیدا زینوا منازلکم بالصلاه وبتلاوه القران خپل کورونه په دوه شیزونو باندې خسته کوي یو د قران په تلاوت باندې او دویم په منځونو باندې کم کور کې چې د قران تلاوت کېږي حدیث کې راځي البیت الذی یتلا فیه کتاب الله کم کور کې چې روزانه د قران شریف تلاوت کېږي کثر خیره دې کور کې به خیر او برکت زیاتی وحضرته الملائکه دې کور ته د رحمت فرشتي راځي وخرجت منه الشیاطین د دې کور نه شیطانان تختی دا د قران د تلاوت برکت دی خپل کورونو کې د قران د تلاوت د پر وخت مقرر پخپلم تلاوت کو پخپل زنانو باندې تلاوت کو پخپل بچو باندې تلاوت کو والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله او کم کور کې چې د قران تلاوت نه کیږي ذاق باهله کور والو باندې دا کور را تنگ شي وقل خيره خیر او برکت پکې کم شي وحذرته الشياطين دې کور ته شیطانات راشي وخرجت منه الملائکه د دې کور نه فرشتي روان شي نو چې کور کې شیطانان اوسېږي او فرشتي د رحمت ناراضي دې کور کې به خیر او برکت څخه پیدا شي زما محترم قرآن وایو او به د قرآن ماحول په خپل کورونو کې پیدا کو مستقل روزانه د قرآن د تلاوت د پر وخت مقرر کو چې زبدي وخت کې د قرآن شریف تلاوت کو زما محترم قرآن د الله کتاب دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله جل جلاله فرمای چې دا قران موږ نازل کړی دی او موږ به خپل د دې حفاظت کو او علماء کرام تشریف فرما دي دا الله هر خبر حق او سچ ده د شک او د شوبې نه پاک ده خو بیا الله پاک وو تاکیدات سره د خپل کلام مضبوط کړی دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون انا بشک منغا نحن منغا نزلنا نازل کړی دی منغا الذکر دا قرآن و انه بشک منگا له خاص دی کتاب د پرا لحافظون خامخا حفاظت کون کی د قرآن د حفاظت ذمہ داری الله غسته ده د یو زبر زیر او پیش تغیر تبدل کمی بیشی پکې سوک نسی راوستی او نه دا چا د قرآن مقابله کړی ده سور لسلیم سو کال تاریخ په دی گوا دی چې په هر دور کې باطل قوتونو کوشش کړي چې مون قرآن ختم اسلام ختم کو مسلمان ختم کو مسجد ختم کو مدرسه ختم کو عالم ختم کو دا طالب العلم ختم د قرآن حافظ او قاری صاحب ختم کو خو هغه باطل قوتونه الله ختم کړي دي قرآن نن موجود دي او په هر دور کې موجود بری صغیر ته
د فرنګي سامراج رالی او خپل پورا زور یې ولګاو چې منګه د اسلام ختم کو قرآن ختم کو الله دوی ختم کړ خو قرآن الله ختم نکړ او تاتاری فتنه رااله په بغداد کې په یو ورځ کې 2 لک مسلمانان ذبح کړل 2 لک مسلمانان او کتابونه به راغونډول د دې مسلمانانو له او دریای دجله او دریای فرات هغه ته به غرزول او دومره کتابونه ته غرزول چې داغې نه پول جوړ شوی ساروي و باغې تل راتل خو زما محترم قرآن بیا ختم نکړ او حیران پدې شو چې یو ماشوم ولید 2 کال عمر دی او قرآن حافظ دی د الف لام میم نواله د والناس پورې ورته قرآن یاد دی چې هغه ماشوم ته وکتل چې د دې سینې نه به دا قرآن څنګه بار کړ د قرآن چا مقابله نه کړي او نه چا قرآن ختم کړي دي الله غ خلق ختم کړي دي هغه غیر او هغه باطل قوتونه چا چې د قرآن سره مقابله کړي دا چا چې د اسلام او د مسلمان مقابله کړي زمونږ نه د قبلي طرف ته افغانستان د دین اخوا چې کوم علاقې دي په یو دور کې به دي ته ماوراء النهر ویل سمرقند تاشقند بخارا دا د علم خارونه د قرآن او د حدیثو مراکزو دا په دغه ځای کې به د دین خادمان اوسېدل علماء کرام بو مشایخ بو او د قرآن حافظان او بهترین قرا دا باندې پاتې کېدل روس رالی او روس 75 سال په دغه علاقو باندې قبضه و او پورا زور یې ولګاو زور یې دومره ولګاو زما محترمو چې ګوره په مسلمان باندې پابندي و په کلمه باندې پابندي و په منځ باندې پابندي و د جمع په منځ باندې پابندي و د قرآن په تلاوت باندې پابندي و د قرآن په درس او تدریس باندې پابندي و او دومره سخت قانون جوړ کړیو چې چا سره به د قرآن یو پاڼه یو صفه ګیره شو برآمد بشو هغه کسب پانسی کو سر به تی کټ کو دومره غټ جرم دومره خطرناک قانون جوړ کړیو خو زما محترم 75 سال دا غوي تسلط دی خو زما محترم چې کله روس ناکام شو ټوټي شو د غزې نه واپس شو مسلمان بیا هم شته قرآن هم شته اسلام هم شته د قرآن حافظ هم شته او مدرسه هم شته مسجد هم شته عالم هم شته قال الله قال الرسول هم شته په دغه دور کې مسلمانانو خپل رشته د قرآن سره کمزوري نکړه ختم نکړه نو زما محترمو د قرآن د حفاظت الله ذمہ داری اغسته ده خلک ګيري ته پټکی تسبق ګوري علماء تسبق ګوري مدارس تسبق ګوري غیبت دی چغلی دا لیانی دا حسد دی بغض دی کینه دا تکبر دی بازار کې خیانت دی ملاوت دی دوکه دا په دروغ قسمونه دي الله دی ګناهونو ته وګوري غوسه کې راشي چې په دې علاقه باندې عذاب نازلو چې وګوري مسجد دی مدرسه دا او په کې دا معصومان ناس دي قرآن وي په دې معصومه وړه جبا د الف باتا وازونه کوي ناظره وي قاعده وي حافظان جوړي حافظان دور کې سپاری اړي اکثر نابالغه معصوم بی ګناه بی خطا غیر مکلف دا وړي خلی وړي جبي الله چې دوی ته وګوري غصه سړ شي اراده بدل شي او دا غټول علاقې نه عذاب واپس مسجد آبادی مدرسه آبادی او د قرآن درس موجود دی په من بازابونه ناراضي یو حدیث کې راځي بعضی وخت په پورا علاقه باندې الله د عذاب فیصله وکي او دا دومره ډیر معصومان نه فيقرأ الصبي من صبيانهم آية من كتاب الله الحمد لله رب العالمين صرف یو معصوم دی او په دې وړه جبه د قرآن یو آیات تلاوت شي او دی وی الحمد لله رب العالمين حدیث کې راځي د سلويخ تو کالو د پاره دا غکلی علاقې نه الله عذاب واپس مسجد مدرسه آبادی من سره قرآن موجودی او د قرآن درس او تدریس موجودی زما محترم من تاسو به محفوظی په من بازابونه ناراضي څنګه چې الله د قرآن حفاظت کوي دغه چې الله د مسلمانانو حفاظت کوي کم ځای کې د قرآن درس او تدریس کوي دا علاقې الله حفاظت کوي او کم کسان چې د قرآن درس او تدریس کوي دا علماء کرام دا د قرآن بهترین قاریان او دوی دا درس او تدریس کوي د دوی الله حفاظت کوي دی خلق سره کم خلق مرګرتیا کوي تعاون کوي خېګړی کوي مینه کوي محبت کوي زما محترمو د دې خلقو الله حفاظت کی نو زما محترم خپل مساجد مدارس بم آباد ساتو د خپل علماء سره کلک رب تعلق مینه محبت ساتو خپل بچی دا نیکان صالحان جوړ خپل بچو کې د قرآن حافظان عالمان پیدا کو خپل بچی ځان د پاره صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړ کو زمنګ د بچو د تربیت زی مدرسه ده او مسجد دی دا علماء کرام به زمنګ د بچو تربیت کوي نو باطل قوتونه مدرسه جوړی کروانه
زما محترم باطل قوتونه خو سورلسلیم 100 کال تاریخ په دې گواه دي تاسو ته ما خبر وکړه چې په هر دور کې کوشش دا کړی چې مدرسه ختم مسجد ختم مسلمان اسلام قرآن عالم طالب حافظ د قرآن قاری دا ختم او زمنګ حکمرانان هم تاسو ګورئ په بجټ کې د ویړنۍ د پاره فند شته سړک د پاره فند شته سکول د پاره فند شته کالج د پاره فند شته یونیورسيټي د پاره فند شته او د هسپتال د پاره فند شته چې نشته د مسجد او د مدرسې د پاره فند کیسه نشته او موږ وی بچي به حافظان عالمان جوړو نو موږ به مسجد مدرسې ته لګي دی علماء سره به کلک ودرېږو که موږ دا غواړو چې زموږ مسجد دی محفوظي زموږ مدرسه دی محفوظي زمنګ د بچو عقاید دی محفوظي زمنګ عبادت معاملات اخلاقیات او معاشرتی زندگی دا دی محفوظي او زمنګ منبر او محراب دی محفوظي زما محترم علماء سره بکلک ودرېږو ورنه دا سیکولر خلک د هندوانو د پاره مندر جوړول شي د سیکانو د پاره کرتارپور جوړول شي او دا بمنی ولیدلی چې دلته مسجد مدرسه جوړ کړ دا کار نه کوي موږ به خپل مسجد هم جوړو مدرسه هم جوړو تعاون او خېګړی وکاو او چې زمنګ د دې علماء سره مینه ده محبت ته تعلق دی ربط ته مال لګو جان لګو د خپل مسجد د امام او د قاری صاحب خیال ساتو د علماء خیال ساتو د مدرسې خیال ساتو زما محترم من تاسو به محفوظي څنګه چې د قران الله حفاظت کوي دا سدا غلاقیم الله حفاظت کوي کم سے درس او تدریس کیږي کم خلق دا خدمت کوي دا غویم الله حفاظت کوي کم خلق تعاون او مرګرتیا کوي او دعاګانې کوي دا خلق به الله حفاظت کوي او زما محترمو دا اثر به زمون تاسو په بچو باندې کیږي هغه ورځ لري نه ده ان شاء الله زمون تاسو په کورونو کې بل الله د قران حافظان عالمان پیدا کړي زمون بچي به زمون د پاره د آخرت توخه او صدقه جاریه جوړ شي ټول خدمت کې درخواست دي ان شاء الله یو بچي به کم از کم په خپل کور کې حافظ قرآن پیدا کوي ان شاء الله یو بچي به په خپل کور کې عالم پیدا کوي زنانو کې به عالمان پیدا کوي دا بچي به ځان د پر د آخرت توخه جوړو او د علماء سره ربط تعلق شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله هغه به فرمایل د کم پلار د علماء او مدارس سره مینه نشته دي محبت نشته بلکې بغض دی عداوت دی کینه او نفرت دی د خپل مسجد د امام او قاری صاحب سره نه لګي هغه به فرمایل د دې پلار په و پښته کې با نیکان صالحان او د قران حافظان عالمان نه پیدا کی مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د پلار علما نه دي خو مدارس نه دي خو طالبان عالمان نه دي خو د مسجد امام او قاری صاحب سره نه لګي د دې پلار په لس پښته کې به د قران حافظ عالم نه پیدا کی معاشره کې څومره علما دي د دین په هر شعبه کې خدمت کوي زما د سر تاج دي مینه بکو محبت بکو مدارس ته د هدایت مراکز دي مسجد مدرسه آبادی منتاسب آبادی نن چې د پاکستان نوم په نقشه کې موجود دي دا د مسجد او مدرسې برکت ورنه پاکستان باندې خو خلک ستړي شو کوم اقتدار چې راشي 15 کال یو چلی پاکستان ختم نشو د دوی وخت ختم شو نور چراله لغوي 15 کال او چل او به چې نور راله ادا غوی نه بدتر دي او زما محترمو دا کم 2023 کې من کم وخت را ورسید ګرانی کم زیته ورسید او روزانه چې موږ را پاسو پرو چې کم ریټ باندې سیز ملاوي دا غنن نه ملاوي نن چې کم ریټ چلیږي سبا په ریټ هغه سیز نه ملاوي دومره تیز ګرانی بر روانه ده او پاکستان نکان جوړ شوی بیا موجود دي خلک وی دیوالیه به شونو به د نقشې نه ختم شي ان شاء الله نه به ختمي دا د مسجد برکت دی دا د مدرسې برکت دی او دا د قران برکت دی دا د عالم برکت دی دا د قاری سے برکت دی دا د دې ماشومان په دې معصومه جبا د الف باتا د وزنو برکت دی دا د دې ماشومان په دې معصومه جبا د قران د ختم برکت دی دا د ناظری ختمونه دا د تجوید ختمونه دا د تفسیر او ترجمه ختمونه او دا د مشکات ختمونه او دا د بخاری شریف ختمونه دا د قال الله قال الرسول وازونه زما محترم او دا سيزونه چې موجودي ان شاء الله د قیامت د سبا پوری پاکستان نشي ختمي دي خپل مساجد مدارس بابات ساتو او علماء سره بکلک رب تعلق بینه محبت ساتو او خپل بچي به ان شاء الله د قران حافظان عالمان جوړو او زما محترم په خپل مشرانو خدمت کې درخواست دي تاسو تبلیغ کې اوقات لګو تبلیغ ساده مهنت کې د لګون انسانانو ژوند کې انقلاب راوس دا د ځوانانو ګيري ټوپۍ پټکی دا د زنانو پردا دستانی جرابي دا مدارس د بنینو د بناتو دا د قران حافظان عالمان
دا چمک دمک الله جوړ هر کوڅه کې مدرسه ده هر محله کې مدرسه ده او زما محترم دا د ماشومان دا ختمونه دا انقلاب الله راوست په بار دنیا کې انقلاب رالی ورشه د یورپ په ملکونو کې مساجد مدارس جوړ شو د افریقی په ځنګلونو کې مساجد مدارس جوړ شو د خدای مهنت په برکت باندې ساده مهنت ته ورسوک پکې تلی شي د ټولو خدمت کې درخواست په خپل به ان شاء الله تبلیغ کې اوقات لګو او خپل بچی دلته مسجد ترا لېږي قاری صاحب د اغه پندیالې نه راغلي او طالب العلم دلته سبق وي او استاد امام هم دی او ماشومان ته قران هم کوي دا دومره لوی خدمت کې الله دې قبول کړي تاسو کلک مرګرتیا کوي تاسو مینه کوي محبت کوي کله سره کلک قدرت دی او د سره تعاون او خېګړې دعاګانې کوي خپل بچی را لګي د بچو ته پوس پختنه کوي اغه ورس لري نه د ان شاء الله د دې قاری سے په برکت ان شاء الله تاسو هر کور کې والله حافظ قران پیدا او په دې سے به د حافظانو دستربندي دا بدرته الله خو ان شاء الله اغه ورس لري نه دا تاسو په هر کور کې والله عالم پیدا کی تاسو په زنانو کې والله عالمانی پیدا کی مرګرتیا کوي کون عالم عالم جوړ شه او متعلمه طالب العلم جوړ شه او مستمع د دې خلق اوریدون کې جوړ شه او خادمه د دې خلق خادم جوړ شه ولا تكن خامسه پنځم جوړ نشي هلاك بشي والخامسه ان تبغض العلم واهله پنځم څوک دی عالم بدی شي مدرسې بدی شي او د مدرسې طالب علمان بدی شي دا پنځم جوړې دل الله پاک دې مونږ تاسو ټول د پنځم جوړې دون او ساتي او الله پاک دې په دې ټول خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او زمونږ تاسو حاضری ناس تراتل وینا اوریدل د الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.